د بخیلانو ښار. وایي چې یو پاچا ته شکایتونه راغلل چې په ښار کې ورځ په ورځ خلک د یو بل سره په بد نیت او بخیلۍ ژوند کوي. تاسو د دې خلکو یو علاج وکړئ. پاچا ورته وویل چې بدنیتي او بخیلان خلک خو په هر ښار کې بلکې دا بد مرض په هر ماحول کې شته. خلکو وویل چې زموږ د ښار خلک د اندازې نه زیات بدنیتي او بخیلان دي چې د یوه په بل هیڅ نه دي پیرزو او هر یو غواړي چې هر څه صرف د ځان په ګټه ورتمام کړي. پاچا ډېر حیران شو چې دا څنګه بدنیتي شروع ده. پاچا د تجربې لپاره وزیر ته امر وکړ چې ولاړ شه د ښار نه دوه ډېر بدنیته بخیلان زما و حضور ته راوله. وزیر ولاړ او له ښاره یې دوه کسان د پاچا و حضور ته ودرول. پاچا دوی ته وویل چې زه تاسو ته انعام در کوم، خو کوم شی چې اول کس وغواړي هغه دوهم کس ته 2 چنده ورکوم. اوس تاسو دواړه فیصله وکړئ چې اول څوک غوښتنه کوي. کسان دواړه غلي ولاړ دي یو بل ته ګوري چې د څه غوښتنه وکړي. هغه یو په دې فکر کې ولاړ چې که چېرته پاچا ما ته ځمکه راکړي نو ملګري ته به مې 2 چنده ورکوي او که زه پیسې وغواړم ملګری به مې 2 چنده اخلي. خو د بدنیتۍ په وجه یو هم د پاچا نه د شي غوښتنه نه کوي. آخر پاچا ته غصه ورغله، ویې ویل تاسو ولې غوښتنه نه کوئ؟ هغوی که یو بل ته وایي ته غوښتنه اول وکړه، هغه بل ورته وایي نه ته اول غوښتنه وکړه. خو د دوی په دغه جنجال کې پاچا غږ وکړ چې دواړه غلي شئ، زما په دربار کې تاسو څنګه جنجال کوئ؟ پاچا یو ته اشاره وکړه چې ته اول غوښتنه وکړه. هغه د پاچا امر نشو رد کولی، نو همدا فکر یې وهه چې که زه څه وغواړم زما ملګری به 2 چنده اخلي. زړه یې هیڅ نه منل چې هغه بل د ده نه زیات څه واخلي. پاچا ورته وویل ولې غلی؟ ژر دې غوښتنه وکړه چې دا قصه ختمه شي. خو بیا هم د هغه زړه نه منل چې ملګری یې د ده نه زیات شی واخلي. آخر یې له خپلې بدنیتۍ او بخل نه وویل چې پاچا صاحب زما دا یوه سترګه راته ړنده کړه. پاچا صاحب په خندا شو چې خپله سترګه ولې ړنده کوي؟ هغه وویل چې که زه د ځمکې غوښتنه وکړم نو ملګری به مې 2 چنده اخلي او که بل شی وغواړم ملګری به مې 2 چنده اخلي. خو دا زما زړه نه مني، نو ځکه مې د خپلې یوې سترګې ړندولو غوښتنه وکړه چې د ملګري مې 2 سترګې ولاړې شي. پاچا وپوهېد چې بېشکه دلته بخیلي او بدنیتي وروستی حد ته رسېدلې ده. ګرانو دوستانو، تاسې وګورئ په نن وخت کې موږ کټ مټ له همداسې یو حالت سره مخ یو. هیڅ یو انسان پر بل پیرزوینه نه لري او هیڅ یو مو د بل په کامیابۍ او پرمختګ نه دی خوشحاله، نو ځکه داسې په ژوند ستومانه او تر شا پاتې یو.